اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو نن دلته چې سیاسي خلک یو تفصیلي میټینګ وکړ نو په هغه کې موږ خپل حکومت او ریاست دا میسج ورکوي چې کله فاټا په 2018 کې زم شوله د پاکستان 25 ترمیم وشو د پاکستان د آئین ایسا دا خلق جوړ شو نو په دغه ټیم کې ویس ریاست یا عام ولس چې کوم دی عوام چې کوم دی اخلا جوړا دو چې التا یا کوټی نړانګیږي یا جرمنی کیږي او رزانه د میش فایرینګینا کیږي یا د مزکه تنازادو نو چونکه د ریاست جی مورا جوړی شي چې میشته التا پټوار سیستم نه دایر واستلای میشته التا عدالت نه دایر واستلای نو دلته قانون خلک پولیس کې وخستای دی د می ډی پی او صرف د نوم د پورا محدودای د می ډی سی صرف یه نوم ده پورا محدودای ده میشه ایسی صاحب صرف یه نوم ده پورا محدودای سیول انتظامیه سوالیه نشان دای په دا علاقه کې نو آی جی اف سی یا سیکورټي فورسز ادارې چې هغه رضانه په بنیاد باندې دلته چې افراتفری ماحول جوړیږي او دای تماشای دو په داخل باندې کنټرول نروالی نو د ریاست پاکستان ده پورا دا خبره د سیاسي خلک دا میسج دی چې قانون د هیڅوک په لوس کې نه وخلی نو د دغشي د پاکستان په آئین کې د ریاست د عام شهری تحفظ او د مال او د دون تحفظ دا د ریاست ذمہواری دو دا د پاکستان په آئین کې دو نو لہذا میش د پاکستان د آئین په دستی غوړي او میش د سیکورټي فورسز ادارې نه او ورسره د سیول انتظامیه نه دا سیاسي خلک دا امید ساتي چې دا هر شی دی کنټرول او ریاست دا په چارتو چې دای د خپل ریډ بحال کو کانوي بیا دا سیاسي خلک وز دا په کو چې د دغه ذمہور او سیول انتظامیه او سیکورټي فورسز ادارې وي چې دا دلته کیم غیر قانوني غیر آئینی اقدامات وشي دغه ریسپانسیبل میش انتظامیه وي ګورنمنت وي او ریاست پاکستان وي